تاسو زده کړی دي زمونږ په ایمان موږ به منو بغیر تاویل او تشبیه او تحریف نه به تاویل کو نه به تشبیه کو چې لکه ید مراد قدرت دی او پلانې دی او پلانې په خپل لاسونه باندې پیدا کړي دین ورسره به آدم علیه السلام کلبوتی برابر کړي کله څنګه الله فرمایي د خاور نه پیدا کړي کله وې د خټ نه پیدا کړي کله وې د دې کودونی نه بدبوغونه به پیدا شو جنت کې به آدم علیه السلام د کلبوت پروتو لیکن روح بګې نه و ای خدای شوی و زمونږ رب العالمین د سنو د کو د خلی د سره د سرغو د غاخونو د شبي دنه په بدن کې چې دا کم ترتیب دی دا ټول الله رب العزت په خپل برابر کړي د دې وجه قرآن کې رب العالمین فرمایي چې حل اتا راغلی و په دې انسان باندې د شي وخت چې هیڅ هم دانو معنا ده چا په جندلم نه چې د انسان څوک دی او څوک نه دی او شکل پیدا شي چې زموږ رب العالمین مقابله شروع شي کله الله نه انکار وکړي لکه عام دهریو چې انکار وکړي چې الله شته نه کله برخداران رب العالمین سره شریکان جوړ کړي چې الله دې سره دا برخه ور کړی دی بل دا برخه ور کړی دی بل دا کله شیطان رب العالمین سره شریک جوړ کړي چې الله د خیر مالک دی د شر کله ملائکه الله لورین وګڼي کله جنات یو حدیث کې دوه خبرې راغلي دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوله خبره دا بیان کړې ده كنت نبيا وزنبيهما وآدم بين الروح والجسد او كما قال آدم علیه الصلاه والسلام چې د ما بین د روح او جسد کې ومانه ده زلف دا شوی نو لیکن رب العالمین زماره تقدیر مسله برابر کړی و چې د اخر زمانی رسول برازي محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام دا مقصد بنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ژوند دیو دا زمونږ د نبی اکرام دی چې د ټولو انبیو د ټولو انسانانو مخکې دا پیدا شو په دې ټول بشریت کې په دې ټول انسانانو کې په دې ټول مخلوقاتو کې په دې جناتو کې عظیم انسان او د لوی اخلاق او د لوی مرتبه ول انسان چې د غزم موسی محمد صلی الله علیه وسلم دی دا الله پیدا کړي به د جناتو مسله برابر کړه زموږ د پیدایش مخکې به د زمکه باندې جنات آباد و پیرین دور رب العالمین پیدا کړه اې چې کله بغاوتونه شروع کړه الله بس ملائکه راولېږي چې عیسی غوران کې نه ابلیس علیه لعنت هم د ملائکه سره یو قیدو یې د هغه په تایید ودر د خور سره کې حسد راغی د اسمن الله د ور پیدا کړی د مخلوق دغه اختلاف د چې دا جنت لجو کې بنسي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي صحیح قول په اقوال د علماو کې دا چې دا مکلف دی دا به جنت لورځي نه به سوال دا ورځي چې دا جهنم لاله شي دا په خپل د ور نه پیدا دي یو جواب در چې څنګه الله به دی ور کې د شي طاقت پیدا کی چې دا بدن نور باندې وسوځي لکه موږ هم د خاور نه پیدا یو دا کفتم لیکن انسان چې پیول نشته درد محسوسي دیم جواب خطیب شیربینی فرمایي چې رب العالمین بده دي انسانان د جناتو د اندامونو په شان د غوګو کې او د ډوګو کې او د غینو وسوي په دې ور باندې معذب دی پیدا کړ ځکه درې قسم مخلوق دی یو انسانان چې هغه پلار آدم علیه السلام نومېږي دویم جناتو چې هغه پلار ابوالجان او دریم شیطانان چې هغه پلار ابلیس یا دا معنی چې د جناتو شیطانانو ټول پلار ابلیس دی لیکن چې کوم غیر مسلم دی هغه شیطانانو چې کوم مسلمانان دی هغه جنات هر طبقه به بده کې شته شعبی سے فرمایي چې بده کې معتزله مشته جهمیه مشته مسلمانانو به کې شته غیر مسلمانانو به کې شته دا څنګه الله پیدا کړو ابلیس به کې دا اختیار چې دا په جنت کې ګرځېدو راګرځېدو بار هم تلو راتلو د آدم علیه السلام دا بدن شکل ولیدو چې دا ډډو نو وی ویلې وې کچر رب العالمین مال دا طاقت راکې چې بده باندې مسلط شم دا ډېر زر گمراه کا ځکه ډډ دی دا خلقا پیدا کړی شوی دی ډډ اول نه اراده بدلې وي او حدیث کې رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایلی دي چې زړه بنده په ګمان باندې ما د چونګې په الله باندې ډېر غلط ګمان ورولرلو که چیرته مال الله طاقت راکې په دې ادم باندې زبدا گمراه کوم نو یقینا به هغه کارونه د شروع کړل دا به زه له سوال راځي چې شیطان دغه اولاد الله ولې په موږ باندې مسلط کړي دي یو جواب دار چې الله موږ امتحان کې چولې چې داخله کې منیو کني منی دویم زمونږ د فریاد رب العالمین لا خوکیږي چې ابلیس کله موږ دوکه کې یم په یو ځای کې خطا کې او موږ د خپل الله لایسته تملق کو فریادونه کو رب العالمین له خوخه راځي دریم دی وجنه چې انسان شریع اسکار استعمال کې چې کوم قران او سنت خو دلی تقریبا 15 شو اذان د سوره بقره ده
د قران مجلس دی آیت کرسی ویل سورې بقره د ورسنی ایتونه همیشه په داسې ګرځیدل ذکر د رب العالمین د ورسنی سورتونه ویل زیات خوراک او ساګ نه ځان ساتل زیات خوبونه نه ځان ساتل لا اله الا الله ویل امنت بالله ویل لا حول ولا قوه الا بالله ویل د سورې حدید ابتدایي آیتونه زمونږ د رب العالمین معرفت په الله باندې کامل ایمان د الله په کارونو باندې رضا رښتیا ویل اخلاص په ځان کې پیدا کول امر بالمعروف او نهي عن المنکر ګناهونه پر خدای په قران کریم کې سوچ دغه کارونه تر څو پورې انسان استعمال کې د ابلیس سبب بچ شي نو ابلیس بچتلو د آدم علیه السلام دا ډانچې وی چوري دا وی ورکه په دې باندې چرته مال الله طاقت راکې زبدا زردو کا کما زمونږ الله به به روح واچو حدیث کې راځي من روحي د الله یو خاص روحو د دې باره کې به دومره علم موږ تاسو لرو چې د رب العالمین په دې بدن کې د شی یو حس پیدا کی د شی یو شی په کې وردنه کې چې موږ په سترګو باندې وینو نه لیکن دغه د وجنه انسان جوړي کې صحیح کله چې روح کې اوجنه ایسه د انسان به بدبویانه شروع کې او دا خراب شي او مړ شي اگر کو علماء د باره کې ډېر تفصیل لیکل دي چې دا څه مطلب خودم اجمالی علم لرل پکار دي به د انسان د بدن د دوه شی نه جوړ دی یو د انسان بدن او بل د انسان روح د بدن د غذا چې د خوراک او اسحاق او د روح غذا چې د قران او سنت لکه نستله کله چې انسان د دوه غذاګان راجمه نه کی دا به همیشه پریشان دی خوراک څه کول لیکن د قران او سنت لري ګرځه ته بخپای او چې د قران او سنت په مجلسونو کې کینی لیکن خوراک څه نه کې به انسان له پریشانی تر څو پورې د روح بدن د دې دوه لپاره غذا انسان برابر کی یو حلال خوراک او بل د قران او سنت تربیته دا چې انسان وږي څنګه الله برابر کی انسان له بل هیڅ باندې خوشالي نه شي واده دین چې هغه الله په دین باندې خوشاله شي نه به بزیناونه باندې خوشالي کوي نه په خوش پرستی باندې نه په بل حتی په خپل بیبي باندې زګه دام د معمولی وخت د پر لذتونه او خوندونه چې انسان مرشي به ختم به زمونږ الله د آدم علیه السلام د چبي بوختینه حوارز الله نه پیدا کړه اثر کې راځي چې کله پیدا شو وروي کته نو بده کې استراب راغی قرطبی را نقل کړي ورته وی ویل چې خلقت الیک لتسكن الیا ویزه تعالی پیدا شوی مچ ته مال آرام او سکون حاصل کی اهل علم فرمایي وینارینه د خاورینه پیدا دي ځکه وداغه تعلق د زمکه سره دی زنانه چې دغه د انسان د پختنه پیدا راغه غوړ چې نارینه په کم کیفیت باندې ځان جوړ کې ډولي کی ټول مسله دغه خپل خاوند آدم علیه السلام د رب العالمین د عراق علاقه راکته کې د آدم علیه السلام د ټول بدن په ټول دنیا کې تقسیم شوی دی د پوندې علاقه د عراق د زمکه نه جوړه شوې ده ال تراغه ځکه دا قوي خلک دي د عراق خلک ال د شکل راکته شو نو تر لاسو پیړۍ پورې د آدم علیه السلام د بچی ټول نیکانو توحید والا که خلک و دنیا علیه السلام په وخت کې ایسه به فسادونه پیدا شو لیکن د لس پیړۍ کې دا ټول چې کوي واځي قابل کله قرانه راغی هغه په دې کیفیت حابل او قابل دې دوړو صدقه وکړه یو د حلال مال نه بل چې د ریا په کې وکړو یو قبول شو د بل قبول نه شو ور به برنه راغی ایسه غوي وکړو ختمه به کړه دای وجه زموږ د امت خصوصیت دي چې صدقې غنیمتونه دا به موږ تقسیمو دا ور سوځینا نو حسد راغی کې نه راغله نو ایسه ورانه داو کې چې هغه قتل کې رسول الله فرمایي تر ورځ قیامت پورې چې څومره ناروا قتلونه کېږي په دې ټولو کې قابل دي خلکو سره شریک دي ځکه غلط بنیاد او ایجاد کې خود ورور به ځان سره ګرځو تر دې پورې چې کارګر هغه شاته پن کولې ایسه به د خپل ورده پر کې پاره کیفیت باندې قرطبی دا هم لیکلی دی چې اول حسد په اسمانونو کې هغه ابلیس د آدم علیه السلام سره کړی لري لاندې قابل د حابل سره دنیا علیه السلام په وخت کې ایسه خلکو شرک شروع کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غټونه مسله ذکر کړی دا یو پنځه بګینه کان خلکو دا غوي مرګ چې کله وشو ابلیس راغی ورغه تصویران جوړ کړي تصویران جوړ کړي به دغه نه بوتان جوړ کړي حتی تر دې پورې چې به دغه د روحونو بندګي به کوله یا دول به بکی یا دغه د بوتانو بندګي به کوله یا دول به بکی هغه خلک الله له وسیله کې پیش کړه چې دا موږ رب العالمین له وسیله کې پیش کوو د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړي چې کفر او شرک په هغه وخت کې راځي چې کله بت پرستی او تصویران شروع شي زمونږ د محمد رسول الله تشبیه د نوح علیه السلام سره ده یو خود دی وجنه چې هغه د بت پرست قوم په مقابل کې راغلي او زمونږ نبی راغلی دی هغه په دین د اسلام باندې ډیر تکالیف برداشت کړي دي او زمونږ رسول الله برداشت کړي دي بلکې زمونږ نبی دا هغه هم زیاته
او په شرک باندې رب العالمین خپکیږي د الله نشو بل چرته مدد شویل رکوع کول سجده کول تما امید شرک دمنه د زړه تعلق رب العالمین نه کټو د بل چا سره پیوسته یوزي الله په نوح علیه السلام راولېو او هغه د دې خلکو په خلاف باندې تحریک شروع کړي دعوتونه شروع کړي انفرادي او جهري او د شپې او د ورځې حتی تر دې پورې چې وکړه مسلمانان شو نه نیم سو وکاله کی درې په نوح علیه السلام بچین نارینا دوی لوريانه وي دوی مور پلارو بعض علماء واته کسان ذکر کړي خو لیکن شربینی رحمه الله یو موقوف روایت دا کسان ذکر کړي دي دا یقینا اوچت جهاد دی اوچت دعوت